بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، الله دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په دې ویډیو کې موږ دا زده کوو چې څنګه ویډمیټ پروګرام له ګوګل څخه ډاونلوډ کړو او بیا له یوټیوب څخه یا له نورو پروګرامونو څخه په ویډمیټ پروګرام باندې ویډیوګانې ډاونلوډ کړو. نو د دې لپاره راځو ګوګل باندې کلیک کوو. کله چې مو ګوګل باندې کلیک وکړ، دلته ورته ویډمیټ ای پی کې ورکوي یا ویډمیټ اپ ټو ډاون ورکوي. دا البته سایټونه دي. یا ویډمیټ ډاونلوډ ورکوي. زه ویډمیټ اپ ټو ډاون دغه سپیل ځان سره واخلئ، دا ورکوم. له دې سایټ څخه غواړم دغه پروګرام ډاونلوډ کړم. صحیح ده. کله چې مو دا سپیل ورکړ، د سرچ په ځای کې بیا راځو، د لاندې برخه کې سرچ باندې کلیک کوو. کله چې مو سرچ باندې کلیک وکړ، ګوري تاسې لومړی سایټ د اپ ټو ډاون راغی، نو په همدې باندې کلیک کړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړو، بیا لاندې راځو، تاسې ګورئ ګیټ د لاستست ورژن. دا مهمه نه ده چې په انګلیسي که په پښتو یې، خو تاسې دغه اپشنونو څخه هم استفاده کولی شئ. چې کوم شکلونه دي دې څخه هم استفاده کولی شئ. شکل ته یې ګورئ، په همغه ډول پر مخ ځئ. نو په همدې ګیټ د لاستست ورژن باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، بیا راشئ لاندې برخې ته، دلته یې ډاونلوډ لیکلی، دا کوم شنه علامه چې تاسو ته ښکاري، په همدې باندې کلیک وکوئ. کله چې مو کلیک وکړ، دلته بیا داسې یو مینو را خلاصیږي. دلته به په ډاونلوډ باندې ورته کلیک وکوئ. بیا په دې کې هم ډاونلوډ کلیک کوو، نو دغه پروګرام به ډاونلوډ شي. او دا پروګرام چې له دې ځایه ډاونلوډوئ تاسې، دا راساً زموږ د تلیفون فایل منیجر یا فایل ها ته ځي. هغه ځای څخه بیا تاسو انسټال کړئ. نو تاسې وینئ چې موږ ویډمیټ پروګرام ډاونلوډ او انسټال کړ. نو اوس زه غواړم چې د نقشې یا هم نورې د یوټیوب ویډیوګانې له یوټیوب څخه ډاونلوډ کړم. نو د هغې دپاره به تاسو راشئ، یوټیوب به راخلاص کړئ. کله چې مو یوټیوب راخلاص کړ، دلته ګورئ تاسې کولی شئ همدا ویډیو یا هم راشئ په چینل باندې کلیک وکوئ. کله چې مو چینل را خلاص کړ، دلته هره ویډیو چې تاسې غواړئ ډاونلوډ کړئ، په همغه ویډیو باندې څه کوئ، کلیک کوئ. یا هم راشئ پلی لیست ته، له دې ځای څخه هم ډاونلوډولی شئ. که چیرې غواړئ پوره البم ډاونلوډ کړئ، دغه پوره فولډر ډاونلوډ کړئ، نو دلته به په دې درې ټکو باندې کلیک وکوئ او شیر ته به راشئ. کله چې شیر باندې کلیک وکوئ، بیا به راځئ دلته مور باندې کلیک وکوئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو، بیا راشئ دلته ویډمیټ پروګرام تاسې وینئ. ویډمیټ پروګرام به ورته راخلاص کړئ. په دې کې بیا ډاونلوډ اپشن باندې کلیک کړئ. کله چې مو ډاونلوډ اپشن باندې کلیک وکړو، تاسو وینئ دلته د سور خط باندې د ډاونلوډ اپشن یې ورکړی. بیا په دې اپشن باندې کلیک وکوئ. کله چې مو دا اپشن کلیک کړ، موږ ته دغه شپږ ویډیوګانې ټولې سلیکټ کړي. که کومه یوه زه غواړم ټولې انتخاب دي. که زه غواړم دغه درېیمه نقشه دي، درېیمه ویډیو دې نه ډاونلوډېږي، نو دلته به په دې درېیمې ویډیو باندې کلیک وکوئ. تاسو ته به دا درېیمه ویډیو نه ډاونلوډېږي. البته زه غواړم ټولې ډاونلوډ کړم، نو د دې لپاره تاسو راشئ همدا ټولې انتخاب کړئ او بیا لاندې برخه کې ښي لاس ته ډن باندې کلیک وکوئ. چې کله مو ډن باندې کلیک وکړو، تاسې ګورئ دلته یې سایز انتخابوو، کوم سایز تاسې دا ویډیوګانې غواړئ چې ډاونلوډ کړئ. نو تر ټولو ښه سایز یې په دې کې ده 1080 او همدارنګه 220 هم ښه سایز ده، ایچ ډي ده. نو کله چې په 220 باندې کلیک وکوئ تاسې او بیا ډاونلوډ کلیک کړئ، نو وروسته د دې نه به د ویډیوګانو ډاونلوډ شروع شي. تاسې ګورئ دا ویډیوګانې ډاونلوډېدل شروع شول. او همدارنګه که چیرې تاسې غواړئ چې یو ویډیو ډاونلوډ کړئ، دلته به راشئ تاسو. اوس دغه ویډیو د زه ډاونلوډول غواړم، نو په همدې ویډیو به تاسو کلیک وکوئ. کله چې مو په ویډیو باندې کلیک وکړو، بیا په همدې ویډیو کلیک کړئ. لاندې برخه کې تاسو دا د غشي علامه ګورئ، دا به کلیک کړئ. کله چې مو دا کلیک کړه، بیا راشئ مور اپشن باندې کلیک وکوئ او دلته ورته ویډمیټ وټاکئ. کله چې مو ویډمیټ وټاکه، دلته ډاونلوډ باندې کلیک کړئ، نو ستاسو ویډیو به ډاونلوډ شي.